السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ یې. د ډېر وخت نه ملګري په مختلفو ذریعو یعنی په سوشل میډیا فیسبوک واتس اپ وغیره باندې دا پوښتنه کوي چې مونږ ځان له یوټیوب چینل جوړول غواړو، د هغې به څه طریقه کاري او څه لوازمات به وي. د ویډیو وړاندې بوتلو نه مخکې به یو څو اهمې خبرې وکړو. کمی خبرې چې د یوټیوب پلیټ فارم راتلونکي هر یو کس لپاره لازمي او اهم دي. اول خدا سوچ چې که یو سړی وایي چې یاره زه به بس یو څو ویډیوګانې جوړې کړم، چینل به مې جوړ کړی، هغه به اپلوډ کړم او بیا به د ډالرو بارانې په ما باندې، نو دا خبره غلطه ده. داسې څه نشته. دنیا کې پیسه ګټل ګران نه دي، خو د هغې لپاره څه کوششونه پکار دي او د هغې قیمت ادا کول به وي. اوس قیمت چې دی نو هغه خو یا نغدي روپۍ کیدی شي، لکه کاروبار کې سړی پیسه ولګوي یا یو څیز واخلي او هغه سره خپل کړاو وغیره جمع کړي او لږه منافع سره جمع کړي او هغه بیا په بل چا باندې خرڅ کړي، نو دا د پیسو ګټلو یو ذریعه ده. یا سرویسز فراهم کول دي، چا د خدمات ورکول دي، لکه دیاړي کول شو یا څوکیداري کول شو یا داسې نور کارونه چې هغې کې څوک څه پروډکټ یعنی یو څیز خرڅوي نه بلکې په هغې کې صرف د لاس وخپو کړاو ورکړي، د هغې قیمت یعنی اجرت اخلي. یا د هغې نه علاوه د وخت په شکل کې هم انویسټمنټ کیدی شي. یو څیز باندې ته وخت ولګې، هغه څیز تا نور څه نه غواړي خو صرف ټایم غواړي. لکه یو څوکیدار دی نو هغه خو چاله څه ورکوي نه نور سرویسز فراهم کوي، لکه د لاس وخپو نور څه کړاو نه بغیر د دې نه چې دی په یو ځای باندې ټوپک په لاس باندې یا لوړ په لاس باندې ولاړي او خپل وخت هلته کې هغې متعلقه کسانو ته ورکوي. یا د دې نه علاوه سپورټ دی، ته یو سړي له سپورټ ورکوې، د هغه مرسته کې ملاتړ کې، نو په دغې باندې تا ته ستا څه معاوضه میلاویږي. لکه اوس په سوشل میډیا باندې به موږ د چا ملاتړ څنګه کوو؟ اوس یوټیوب دی، په یوټیوب باندې به موږ څه کوو؟ یا به د چا ویډیو ګورو، لایک کوو، به هغه به شیر کوو، په دې طریقه باندې به هغه ته سپورټ میلاویږي او هغه به مخ په وړاندې ځي. بله خبره دا ده چې په یوټیوب باندې به موږ څه اپلوډ کوو، داسې به زموږ سره څه مواد دي. نو مواد هر څه کیدی شي، دنیا ده، ژوند دی، د دې مختلفې شعبې دي، هر څه دي، معلومات دي، زده کړه ده، خبرونه دي، فن دی یعنی انټرټینمنټ او د خلکو خوشحالولو دپاره، د خندولو دپاره څه مختلف حربې استعمالول دي. خو دا به څه دا به د یو قانون لاندې کوم چې یوټیوب وضع کړی دی د هر چا دپاره او د هغې تحت به د هغې څه اصول دي، د هغې مطابق به او معیاري مواد به داسې نه چې ورغوشان دي راغونډ کړي او بس څیز ته ګورې نو چې څه شی دی خو بس ویډیو کې او د مخې سره ټقه اپلوډ کې، نو داسې نه، بلکې دې ته به کتل غواړي چې معیار د هغو د هغې اصولو مطابق دی که نه دی. نو که په دغه اصول باندې عمل وکړی شي نو لرې نه ده چې یو سړی خرچه وکړي، خپل وخت ولګوي، خپل هنر استعمال کړي او هغه دې د دې په بدله کې ګټه بیا نه مومي. نو د دې وجې نه موږ دا اراده وکړه چې په پښتو ژبه کې یو کورس د یوټیوب د بنیادي معلوماتو نه واخله تر ایډوانس لیوله پورې ستاسو مخې ته وړاندې کړو. په دغه معلوماتو باندې عمل وکړی شي نو تاسو به د دې قابل شئ چې ځان خپل یوټیوب چینل په خپله جوړ هم کوي او هغه په ښه طریقه باندې وچلولی شي. د یوټیوب چینل جوړول لپاره د وړاندې ذکر شوي خبرو نه علاوه یو اهمه خبره بله دا ده چې جیمیل اکاونټ یا جیمیل آی ډي دا به لازمي. نو دغه جیمیل آی ډي بعضې کسانو به د مخکې نه جوړه کړي، موبایلو کې به ورسره وي او د هغې کې څه معلومات کم کوزي، هغه به هم موږ په دې کورس کې ذکر کوو. او که چا سره دغه آی ډي نه وي نو د هغې د جوړولو پوره طریقه کار به موږ تاسو ته د شروع نه ښیو. د مزید معلوماتو حاصلولو لپاره تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او د غنټۍ په نښه باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته زموږ د ویډیو په باره کې نوټیفیکیشن په وخت ملاویږي او د هغې نه تاسو په ښه طریقه باندې فایده واخلئ. دا ویډیو د خپلو ملګرو او خواهشمندو کسانو سره شریک کړئ چې ستاسو سره دې هغوی هم په ښه طریقه باندې فایده واخلي. مننه. د الله په امان.